پلار مې افلاطون نه و خو دا به یې ویل خېټه غزل نه غواړي روټۍ غواړي. قدرمندو کتونکو، ستاسو خپل کوربه، ستاسو خپل ورور راشد سالارزی یم. څنګه چې به تاسو کته د خپل پیج سالارزی ټي وي نه د یوټیوب چینل یا د ټیک ټاک د لارې به زه تاسو سره راتلم خپل د ژوند اکټیویټیز کومه شاعري چې هغه به ما تاسو سره شریکوله. بیا په زیانو باندې ډاکومنټریز شو، کوم چې زموږ سوات شو، شانګله شو. د شانګله خو تر اوسه زما دغه روان دی، خو له هغه ډاکومنټریز پې مطلب را جوړېږي نه، لږ وخت پکې لګي. داسې د رحمان بابا باندې، غني خان بابا باندې، باچا خان بابا باندې دغه ما ډاکومنټریانې جوړې کړي دي. خو بیا د ستونزو د لاسه زه د دغه خپلې سوشل میډیا له لارې نه شاته شوم. سوشل میډیا او الکترانیک میډیا دواړه منې راځم، خو کوم چې زما خپله پاڼه ده، خپله پېژنګلو مې ده، په هغه پیج باندې زه نه راځم. نو دغه څه ستونزې وي. یو خو تعلیمي هلې ځلې زما شروع شوي وي. بیا تاسو ته پته ده چې د بیس کوم زده کړو د هغه سلسله نو هغه ډېرې زیاتې کور کې هغه سبق یادول شو یا بل څه شو. نور هم د ډېرو ستونزو د لاسه زه خپل د سوشل میډیا د لارې نه په یو طرف شوی وم. نو اوس مې سوچ وکړ ما دغه ستونزې خو چې انسان کله پیدا شي نو تر مرګه پورې دغه ستونزې وي. ولې نه چې زه بیا خپل په پیج باندې راشم، خپل ملګرو سره ګپې شپې لګوم، خپل مینوال کوم چې زما په فیسبوک پیج باندې، بیا هم شکر دی چې زه په فیسبوک پیج باندې کوم چې سالارزی ټي وي د هغه باندې 450,000 مینوال لرم. په یوټیوب چینل باندې 940 مینوال لرم. دغه شانتې په ټیک ټاک باندې 808,000 مینوال لرم. نو بیا هم زه د خپل دغه کتونکو د شانګلې خلکو ډېرې زیاته مننه ادا کوم چې دغه مینه بیا هم ماله راکړله. زه د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. نو اوس مې غوښتله چې بیا زه خپل دغه د یوټیوب چینل، فیسبوک پیج او دغې ته راشم او دوباره زه شروعات وکړم، خپل ملګرو سره هغه څه شریک کړم څه چې ضرورت وي، او د خپل شانګلې کوم ستونزې مسایل چې دي هغه هم شروع کړم. خو دغې کې به بیا هم لږ غونته کې وخت لګي. نو انشاءالله تاسو ما له رایې هم راکولی شئ چې زه بیا راشم او خپل د پیج نه، خپل د یوټیوب چینل نه څه تاسو سره درس شریک کړم چې مطلب هغه ستاسو زیات خوښ وي. زما ډاکومنټریز، زما ولاګینګ یا زما شعر و شاعري. یا د دې وي تاسو ته بله دغه خبره چې ما نه د ژوند د ستونزو د لاسه، د ژوند د ژرندې چلولو د لاسه کوم چې زما د شاعرۍ هغه ژرنده وه، د هغې هغه تسلسل هغه هم را مات شوی دی. بلکل مشاعرې ما نه پاتې شوي دي. زه به بیا انشاءالله کوشش کوم چې واپس دغه مشاعرو ته ملا وتړم او بیا د شاعرانو منځ کې ناسته شروع کړم. د ډېر ښه شاعرانو سره به زما ناسته کېده او کوم سټیج له به چې تلم نو له اول نه مې خپل د زنده شانګلې نوم اخیسته. بلکل ما منې د زنده شانګلې د خپلې خاورې یو لوی حق دی او انشاءالله د حق خو مونږ پوره کولی نه شو، خو خپل تر حده کوشش وکړو. نو انشاءالله څه موده پس، څه ورځې پس، هفته نیمه پس، میاشت پس به زه بیا خپل د دغه پاڼې نه، خپل د یوټیوب چینل، ټیک ټاک نه بلکل تاسو سره بیا نیغ په نیغه راځم او خپل دغه معلومات چې کوم دي هغه به تاسو سره شریکوم. نو انشاءالله د که ژوند پېښور کې کوم خو خپله شانګله راته یاده ده او تاسو نه به اجازت په دغه 2 شعرونو باندې عالمه چې په سپین دغه 2 شعرونه دي چې په سپین مخ دي د کالو څوکیدارۍ دي، در نظار شمس ځواني د کلوپۍ دي، محبت دا ستا بوج به اوچت نه کړم، عمر کم دی او بلحاظ یې موارۍ دي. ډېره زیاته مننه.